بیا هم د خوښۍ په ژوند کې پاتې کېږو. که غواړئ د خوشحالۍ څخه ډک ژوند ولرئ، د تېر په اړه باندې نور قضاوت مه کوئ. که قضاوت کوئ د اوسني ژوند د تجربو سره مقایسه کړئ او په ژوند کې تجربه ورڅخه واخلئ. وخت د ستونزو حل دی، خپل ځان ته وخت ورکړئ. نن ته په ټولنیز ژوند کې کومه ستونزه لرې؟ ته په شخصیت جوړونه کې کومو نقاط ته اړتیا لرې؟ وخت دی چې ستاسې ستونزې حلوي. هېڅکله خپل ځان د هغه چا سره مه پرتله کوه چې هغه د قیاس او پرتلې وړ نه وي. تاسې په خپل ژوند کې شاید ډېرې ځانګړتیاوې ولرئ. د خپل ځان دپاره د نیکمرغۍ په اړه پخپله فکر وکړه. په نړۍ کې به ډېر داسې کم انسانان پیدا سي چې ستا د نیکمرغۍ، خوښۍ، ښادي او کامیابۍ غم ورسره وي. او د دې تر څنګ تاسې پرېږدئ چې د نور ستاسې په حق کې هر رقم قضاوت کوي. قضاوت ستا د ژوند هدف نسي ټاکلی، هغه ستا د ژوند سرنوشت نسي ټاکلی. ته په خپل ځان کې د خپل وجدان په محکمه کې د ځان په اړه قضاوت وکړه، ننګونې درک کړه، د ننګونو دپاره حل لارې ولټوه. ته به په خپل ژوند کې د سکون او آرام څخه ډک ژوند ولرې. السلام علیکم.